بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین ټي وي یوټیوب چینل ګران خوږو کتونکو په دې هیله امید چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ خپل ویب سایټ ډومین چې دی هغه د بلاګر سره وصل کړو او خپل ویب سایټ فعال کړو. لکه څنګه چې ما په تېره ویډیو کې ویب سایټ اخیستی و هاسټینګ او سره د ډومینه، نو هغه زه غواړم خپل بلاګر کې وصل کړم او خپل ویب سایټ فعال کړم. نو خوږو ملګرو تاسو به خپل براوزر خلاص کړئ. کله چې مو خلاص کړو هماغه ویب سایټ آریان آی سی ټي په دې کې مونږ هاست اخیستی و هاسټینګ او ویب سایټ ډومین ویب سایټ لپاره مو ډومین هم اخیستی و. نو هماغه تاسو به خلاص کړئ. کله چې مو خلاص کړو دلته به تاسو یو وار لاګین شئ. کله چې لاګین شولئ زه تیار لاګین شوی یم، نو زه ځم او خپل هماغه کوم ډومین چې ما اخیستی دی هغه زه له بلاګر سره وصل کوم. صحیح ده. کله چې تاسو راغلی دا صفحه مو تاسو ته خلاصه شوله، دلته به تاسو مای هوپ چې دی منیج ډومین ان هاسټینګ په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک پرې وکړ نو تاسو ته به یوه بله صفحه خلاصیږي او په دې صفحه کې دا صفحه خلاصیږي تاسو ته او دې صفحه کې به تاسو راشئ په دغه درې کرښو به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړو دلته بیا سرویسز په دې به کلیک وکړئ او بیا به مای سرویسز په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې کلیک وکړو نو دلته یو صفحه راځي او موږ چې کوم ډومین اخیستی دی فعال دی نو هماغه دلته راغی، په هماغه به تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده. کله چې مو کلیک وکړو دلته به تاسو اکشن چې کوم دی په دې باندې کلیک وکړئ، په دغه علامه باندې، او دلته به تاسو لاګ ان ټو سی پینل ته به تاسو لاګ ان شئ. سی پینل صفحه به تاسو ته خلاصه شي. کله چې تاسو ته دا صفحه خلاصه شوه دلته به تاسو لاندې ښکته شئ او اخر ته به راشئ، تاسو به ډومینز ته راشئ. ډومینز کې به تاسو زون ایډیټر به تاسو کلیک کړئ. دا ګورئ زون ایډیټر مو چې کله کلیک کړو دلته به تاسو منیج باندې کلیک وکړئ. کله چې مو منیج باندې کلیک وکړو بیا به تاسو راشئ او په اډ ریکارډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړو دلته به تاسو لاندې دغه ټیپ ایچ دا به تاسو اول انتخاب کړئ سی نیم ته. صحیح ده. کله چې مو سی نیم ته انتخاب وکړو سلیکټ مو کړو دلته بیا تاسو راشئ بلاګر ته. تاسو خپل کوم بلاګر چې وي هغه به تاسو خلاص کړئ. کله چې مو خلاص کړو دلته به تاسو بلاګر کې دغه درې کرښې ووهئ او دلته به تاسو سیټینګ ووهئ. کله چې مو سیټینګ وهلو دلته به تاسو راشئ او کسټم ډومین په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړو خپل ډومین چې تاسو کوم اخیستی دی هغه به تاسو دلته ولیکئ. ما اخیستی دی www.zahintv.com. صحیح ده. دا به تاسو دلته په سیف باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په سیف باندې کلیک وکړو دلته تاسو ته یو صفحه درکوي، یو خط درکوي درته وایي چې دا تاسو هلته هغه کوي ورکړئ. دا به تاسو دلته یو ځل کاپي کوئ چې تاسو نه غلط نشي او زه به دا راوړم په کیپ نوټ کې به تاسو دا ایډ کوئ. صحیح ده. ما وخت هم کاپي کړی و خو زه بیا هم تاسو دپاره کاپي کوم پیسټ کوم. صحیح ده. کله چې مو وکړو نو دلته به تاسو هماغه موږ سینیم تیار راوړلی دی نو لومړی www چې دی دا خو ایډ شوی دی، موږ نه غواړي دغه نوم دغه ګورئ زه تاسو ته اوس سلیکټ کوم. دلته دی اوس ښکاره معلومیږي. دلته به دا نوم زه سلیکټ کوم. کله چې مو سلیکټ کړو بیا به تاسو کاپي ووهئ. کله چې مو کاپي کړو تاسو به راشئ بیرته هماغه صفحې ته. دلته ما ټي ان ایس کې تیار دا ځای راوړلی دی. دلته پاس نیم کې هماغه خط پیسټ کوئ. صحیح ده. دغه خط بیا به تاسو راشئ او دلته چې راغلی تاسو به دلته دغه لاندې لینک ګورئ دا اوږد هاسټډ لینک چې دی دا به تاسو سلیکټ کړئ. دا چې کله سلیکټ کړو دا به بیا کاپي کوئ او دا به تاسو راوړئ په لاندې فول کولیفاید ډومین نیم دا به تاسو دې کې
پیسټ کړئ. صحیح ده. دلته بیا تاسو سیف ریکارډ ووهئ. کله چې مو سیف ریکارډ ووهلو تاسو به ورته منتظر شئ. دا سکسسفل دلته ایډ شو. اوس موږ پاتې بیرته به راشو بلاګر ته. کله چې بلاګر ته راغلی تاسو بیا دوهم ځل موږ خو شیان ایډ کړل نو تاسو به دلته په سیف باندې کلیک وکړئ چې موږ هغه ډومین دلته له بلاګر سره وصل کوو. دا دی موږ ډومین چې دی وصل شو بلاګر سره. دلته کوم غواړو ریډایرکټ ډومین یا خپل هغه چې دی بلاګ چې دی ریډایرکټ کوو خپل ډومین ته، نو دلته به تاسو دا آپشن آن کړئ. کله چې مو آن کړو دلته به تاسو لاندې دغه آپشن هم آن کړئ. کله چې مو دا هم آن کړل نو تاسو به راشئ او اخر ته تاسو به راشئ بیرته دغه درې کرښې به وهئ او تاسو به دلته ویو بلاګ وهئ او خپل ویب سایټ به تاسو وګورئ. دا خو زما دغه دی بلاګ دی. اوس ماته وایي چې ډېر زر به تاسو دغه چې دی دې ته منتقل شي فارسي کې لیکلی، زه انګلیسي ته تبدیلوم. ماته وایي چې تاسو ډومین به ډېر زر کار شروع کړي. یعنې ما خو دا واړو، زه به دا زوم کړم. دا وایي چې تاسو به انادر یعنې په دې لاندې کوم لینک چې دی دغه په دې لینک به تاسو نور بلاګ راوړي. نو خوږو ملګرو دا هم د ډومین د وصلېدو طریقه وه چې تاسو ته ما وښودله. نو خوږو ملګرو تر بلې ویډیو هم په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیابه اوسئ. مننه.